سلامونه ګلونو هیوادوالو، هیله ده د پت عزت او صحت جامې به په تن ولرئ، له جنګ او جګړو به په امان یاستئ. نن په یوې بېلې متفاوتې موضوع باندې بحث کوم. هیله ده ویډیو را سره تر پایه وګورئ، لاراوی له ځان سره فالو کړئ او په یو لایک او کمنټ له موږ ملاتړ وکوئ. زما د نن موضوع ده د یو چا شخصي حریم ته ننوتل. موږ او تاسو ډیر افغانان یا د کلتور له مخې نه یا هم د ټیټ تعلیم له مخې نه ګڼي یا هر څه چې ګڼئ، د هغې مخې نه موږ او تاسو اکثر وخت د یو چا په شخصي حریم باندې ډیر تعرض کوو او د هغه په شخصي حریم یا د هغه په شخصي خبرو کې ډیر کار لرو، ډیرې پوښتنې دې کوو. ما یو څو وړې بیلګې دلته له ځان سره لیکلي دي. په دې موضوع باندې به خبرې وکړو. کولی شئ تاسو ماته هم کمنټونه پرېږدئ چې چا د ستاسو په شخصي حریم باندې تعرض کړی ده یا ستاسو شخصي پوښتنې تاسو باید چاته ونه وایئ چا درنه دا پوښتنې کړي دي. اول دا چې موږ او تاسو اکثر وخت زموږ بالکل بیخي دود ګرځېدلی چې له یو چا نه پوښتنه کوو ولې واده نه کوي. ګوره دا د هغه کس شخصي ژوند ده، هغه کس پورې مربوط ده چې واده کوي که یې نه کوي. واده سبا ته کوي، نن یې کوي، یا 10 کاله وروسته کوي، یا بیخي کوي، هغه د هغه شخصي ژوند ده. په دې باندې موږ او تاسو ته ضرور نه ده چې پوښتنه وکړو، خبرې وکړو او یا هم له هغه سره بحث وکړو چې ته ولې واده نه کوې، ته ولې داسې دا کار نه کوې یا باید دا کار ته وکړې. واده ثواب ده یا ګناه ده، خو ځکه هغه د هغه شخصي ژوند ده. منم چې واده سنت ده، خو دا مې یوه بېلګه راخیستې وه، خو ولې دا د هغه شخصي حریم ده. هغه دا حق لري چې خپله تصمیم ونیسي او خپله ووایي چې زه یې کوم که یې نه کوم. موږ او تاسو ته دغه حق نه جوړېږي چې هغه نه پوښتنه وکړو چې ته ولې واده نه کوې. امکان لري هغه د واده امکانات ولري، امکان لري یو مریضي ولري، امکان لري داسې یو مشکلاتو سره مخ اوسي چې ونه شي کولی واده وکړي یا د واده کم ضرورتیات چې دي پوره یې کړی شي. دا یوه بېلګه. بله بېلګه دا چا چې ودونه کړي، بعضې خلک بچیان نه لري. په اروپا کې خیر داسې خلک په دې باور دي، وایي موږ به اول خپل ژوند جوړ کړو، سیستم جوړ کړو، کار او هر څه منظم کړو، له هغې نه وروسته بیا بچیان راوړو. په دې باندې موږ فکر کوو. خو افغانستان کې چې څنګه واده وسي، په 2 او 3 میاشت باندې بیا نورې پوښتنې شروع شوي چې څنګه چل ده، چې لرئ که نه لرئ، څنګه چل ده، بچیان به کله 1 کال چې وتلی د واده نه څنګه چل ده، بچیان نه لرئ، بچیان نه راوړئ، بچیان نه غواړئ. دا خبرې ګوره ډېرې منفي خبرې دي. دا د یو چا په ژوند باندې ډایرکټ او مثبت تاثیر کوي، بخښنه غواړم منفي تاثیر کوي. نو دغه پوښتنې باید بیخي ونسي. شاید هغه انسان مریض اوسي، شاید یو بل تکلیف ولري، شاید خدای ورته بچیان نه ورکوي، شاید د انسان په بدن کې سلګونه زرګونه رقم مریضیګانې او ناروغیانې دي، شاید یو انسان یې ولري دغه توان ونه لري چې بچیان پیدا کړی سي یا خدای پاک ورته بچیان ورکړي. کنه د هغه زړه به غواړي، شاید د هغه زړه ډېر غواړي بچیان نه لرل، بیا چې د بل چا بچیان وګوري او چې واده دې هم کړی اوسي بچیان دې ونه اوسي، یعنې دا یو څه سخته ده او دردونکې ده. نو دغه پوښتنه هم له چا نه مه کوئ، ځکه دا د خلکو شخصي حریم ده، په هغې باندې تعرض ده. کوښښ وکوئ ډډه ترې وکوئ، بیخي په دې باندې بحث مه کوئ تر څو چې هغه خپله دا خبر شروع کړي نه. تاسو په دغه موضوعګانو باندې بحث مه کوئ، دا د هغه شخصي حریم ده. بل چې کله یو چاته ټلیفون راغی، یو چاته زنګ راغی یا یو چاته میسج راغی، نو ضرور نه ده له هغه کس نه پوښتنه وکوئ چې څوک و، چا در سره خبرې وکولې، څه یې درته لیکلي، څه یې درته ویلي. دا خبرې د یو چا شخصي حریم ده، هغې باندې تعرض کول دي. پوښتنه مه کوئ له چا نه، شاید هغه ته به خور زنګ وهلی، مور به یې زنګ وهلی، وریندار به یې زنګ وهلی، کورنۍ به یې زنګ وهلی یا یو بل چا به زنګ وهلی. شاید د دغه شخصي خبرې ځان ته خبرې، شاید د ډاکټر زنګ ورته وهلی چې د خپل ډاکټر سره بعضې خبرې لري، ډاکټر ته کومې خبرې کړي اوسي. دا خبره که ستاسو ورور هم وي چې هغه درته تر څو ویلي نه وي، پوښتنه ترې مه کوئ چې چا درته زنګ راوهلی و، څه یې درته ویلي، ولې زنګ راوهلی و. ګوره دا د هغه شخصي حریم ده، د هغه په شخصي حریم باندې تعرض کول ښه کار نه ده. پرېږدئ که یې خپله وغوښتلې دا خبرې درته وکړي ډېره ښه ده، خبرې ورسره وکوئ. که یې ونه غوښتلې پوه شئ چې حتما شخصي خبرې به یې نه غواړي بحث پرې وکړي. انسان ده، ځکه د ځان لپاره هم بعضې خبرې لري. ما مخکې په دې باندې بحث کړی چې موږ او تاسو څو رقمه ځانونه لرو، 3 رقم مخونه لرو، یو چې ټولنه هم پېژني، یو چې خپله کورنۍ هم پېژني، یو چې خپل ځان ته هم ده. نو خبرې هم همدغسې دي. موږ او تاسې ټولنې سره یو رقم خبرې کوو، کورنۍ سره بل رقم خبرې کوو، او خپل ځان سره چې کوم احساس لرو، کوم خبرې لرو، کوم رازونه لرو، هغه هم له ځان سره. نو انسانان همیشه 3 ډوله مخونه یا 3 ډوله خبرې لري، هغه نو همدغه دي. دغه اخري ډول چې باید خپل ځان سره پاتې سي، دا د هغه شخصي حریم ده، دا د هغه شخصي خبرې دي. دا په همدغه ځای پرېږدئ او همدغلته بندوي، ځکه په هغې ورسره بحث مه کوئ. دا د هغه شخصي حریم ده، پوښتنه ترې مه کوئ چې چا درته زنګ وهلی و.
بله دا بې له اجازې د یو چا ټلیفون اخیستل دا هم د هغه په شخصي حریم تعرض کول دي. ځکه ته د هغه ټلیفون بې له اجازې نه اخلي، هغه کې به د هغه فیسبوک خلاصي، مسنجر به خلاصي، د موبایل شمارې به پکې، د کورنۍ عکسونه به پکې. نن سبا خو د هر چا د کورنۍ انځورونه د بچیانو یا د میرمنې یا د خور یا د فامیل انځورونه په موبایلونو کې شته. ځکه کور کې عکسونه اخلي، بیرون ځي چکر ته تلي عکسونه اخلي. همدغه موبایل نن سبا کامره د همدغه کې عکسونه اخلي، د یو یادګار په ډول باندې له ځان سره ساتي. څوک مسافرۍ ته راغلی، چاته مسنجر کې عکسونه رالیږل شوي، چاته په واتساپ او چاته فیسبوک او نورو ځایونو کې عکسونه راغلي. ته پرته د هغه له اجازې د هغه موبایل اخلي، د هغه په موبایل کې لاس وهي، یا فیسبوک ته ننوځي، یا مسنجر ته ننوځي، یا واتساپ ته، یا هم د هغه ګالري ته. نو حتما دغه ځایونو ته ننوځي. کله چې ننوځي د هغه شخصي هغه انځورونه پکې اوسي، د هغه د شخصي شاید محرم اسناد ولري چې په پی ډي اف کې له موبایل کې ځان سره ساتلي. دا د هغه شخصي حریم ده. کوښښ وکوئ چې پرته د هغه له اجازې نه، پرته د هغه اجازه دار هم کړله، تاسې هغه کار پکې وکوئ کوم کار مو چې پکې هغه خلاص کړي او نور ته بیرته ووځئ. ځکه دا د هغه شخصي حریم ده او په هغې باندې تعرض مه کوئ. که دا مو د ورور موبایل وي، که د خور وي، که د ورېندار وي، که د بل دوست وي، که د هر چا وي. ځکه هر انسان ځان ته یو شخصي راز لري، یو څوک لري چې هغه سره به د زړه رازونه ولري، یو څه به ولري. په هغې باندې تعرض مه کوئ او مه ننوځئ د هغه ګالري ته، مه ننوځئ د هغه فیسبوک ته، مه ننوځئ د هغه مسنجر ته. دا د هغه شخصي ژوند ده. په شخصي ژوند باندې یا په شخصي حریم باندې تعرض مه کوئ. دا ښه کار نه ده. بله بیلګه بخښنه غواړم، بله خبره یو چاته ګډ یا وړون یا شل ویل دا ښه کار ده. د هغه شخصي حریم باندې تعرض ده او هغه ته پیغور او هغه ته د هغه د بېوسۍ احساس ورکول دي. دا خبره چا ته مه کوئ. ګوره هېڅ څوک نه غواړي چې وړون سي، هېڅ څوک نه غواړي ګډ سي، هېڅ څوک نه غواړي پوڼ سي، هېڅ څوک نه غواړي لیونی سي، هېڅ څوک نه غواړي رواني مشکلاتو باندې اخته سي. هر څوک غواړي چې سالم، منظم، روغ اوسي او د خدای تعالی په دغه 18,000 قوم، 18,000 مخلوق کې دا یو پرمختللی انسان اوسي. خو دا چې د خدای تعالی له لورې ورته مقرره وي چې څه کېږي یا څه پې وشي، یو حادثه کې زخمي شي یا هم پیدایشي دغسې یو کار ورسره شوی اوسي، نو هغه ته دا خبره کول یا هغه ته دا پیغور ورکول دا د یو چا په شخصي حریم باندې تعرض کول دي. دغه کار مه کوئ. دغه چې دا د انسان هغه روحیه وژني، هغه انسانیت وژني، هغه انسان کې چې کوم احساس د نورو انسانانو لپاره چې ولا انسانیت ژوندی ده هغه پکې مړ کېږي. نو کوښښ وکوئ د یو چا په شخصي حریم باندې یا د یو چا په څه چې خدای تعالی سره کوم جوړ کړی په هغې باندې تعرض ونه کوئ. دا ښه کار نه ده. یا هم یو چا ته ویل چې ته دومره چاغ یا دومره ډنګر ولې یې، ته ولې دومره ډنګر شوی یا ته ولې دومره چاغ یې. دا ګوره شاید هغه نه یې غوښتي اوسي. څوک چې ډېر چاغ دی هغه له وزن نه کړېږي، څوک چې ډېر ډنګر دی هغې وي موږ وزن نه اخلو. دا ګورې د هغې په خوښه باندې نه ده چې هغوی به همدغسې ځان ټاکلی یو نیم که جوړ کړی هغه بېله موضوع ده که نه. هغوی ته دا پیغورونه مه ورکوئ. دا د هغه شخصي حریم ده، دا د هغه حق ده چې هغه سره کم اوسي، سره کم پاتې سي او څنګه اوسي او څنګه ده. دا د هغه مسلم حق ده. په دې باندې ډېرې پوښتنې مه کوئ، ډېرې خبرې ورسره مه کوئ. دا د هغه شخصي حریم ده. خبرې ډېر نه دومره راځم اخرې خبرې ته. یو چا نه پوښتنه مه کوئ. موږ او تاسو اوس په داسې نړۍ کې اوسېږو چې مثال سلګونه مذهبونه شته ده، خلک په سلګونو مذهبونو باور لري او خلک بې مذهبه هم شته ده. دا خبره بیخي له چا نه مه پوښتئ چې ته په کوم مذهب باندې، ځکه هغه چې په هر مذهب باندې هغه له زړه نه په همغه مذهب باندې عقیده راوړې ده او همغه مذهب کې ده. که ستا مذهب ته راته ډېره ښه ده که نه بیخي دا پوښتنه مه کوئ چې ته په کوم مذهب باندې، ځکه هغه پوهېږي او هغه دنیا کې خدای ته ځواب ویل پوهېږي. هغه د خپل ځان خپل مسؤل ده. خدای تعالی ورسره هغه دنیا کې خپله حساب کتاب کولی شي. هو که هغه کس تا نه پوښتنه وکوله ستا د مذهب ته کولی شي خبرې ورسره وکړي، که دې غوښتل خپل مذهب باره کې معلومات هم ورکړي او ورته هم ووایي اسلام ته هم را دعوت کړي، خپل دین ته هم را دعوت کړي. خو دا چې ته په شخصي حریم باندې تعرض کوي چې ته ورته په کوم مذهب یې، راځه دې مذهب ته راوړه، راځه هغې مذهب ته وړه، دا مذهب ښه ده، دا بد ده، دا تور ده، دا سپین ده. ځکه موږ 4 آسماني کتابونه منو، ورپسې 100 صحیفې دي، بیا ورپسې نور دغه نور مذهبونه چې په نړۍ کې دي. ډېر خلک پې عقیده لري، له زړه پې عقیده لري، په همغې باندې باور لري او همغه مخ په وړاندې وړي. هغه د هغوی شخصي حریم ده، هغه د هغوی شخصي ژوند ده. په دې کې که موږ او تاسو لاس وهو یا خبرې کوو، دا که زموږ او ستاسو لپاره د انسانیت له نظره مناسب نه ده او ضرور هم نه ده. آخر
اخره خبره مې دا د په سیاسي ګوندونو کې دا هم زمونږ او تاسو په هیواد کې رواج ګرځېدلی ده چې ته کوم ګوند ملاتړ کوې، ته د کومې ډلې نه. دغه شخصي دا سیاسي ګوندونو ملاتړ کول دا د هر چا شخصي تصمیم نیول دي چې کوم سیاسي ګوند ملاتړ کوي، څه رقم ملاتړ کوي او څومره د هغې ملاتړ کوي، هغه د هغه خپل کار ده. دا پوښتنې هم ترې مه کوئ چې ته کوم ګوند سره یې، کومه سیاسي تګلاره تا غوره کړې ده، دا د هغه شخصي حریم ده. نو په دې باندې تعرض مه کوئ. هیله د ویډیو درته خسته کن نسي که تر پای مو کتلي یو لایک او کمنټ باندې لمونږ ملاتړ وکوئ. قربان مو لمینې تر بلې ویډیو د خدای په امان. الله مو مل او ملګری شي.